ولسمشرغنی نن ورځ ار کې د اوخلیلزاد سره ډیره مهمه لیدنه کړې. ولسمشرغنی او اوخلیلزاد په کومو موضوعاتو خبرې کړي؟ تازه څه روان دي؟ ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. اوخلیلزاد نن ولسمشر سره د طالبانو د تاوتریخوالي کمولو په اړه غږېدلی. یکشنبه د هود 15مه ولسمشر محمد غني نن له غرمې مخکې د افغان سولې لپاره د امریکا د بندیانو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمي اوخلیلزاد سره په ارګ کې کتلي. د ارګ لخوا په رسول شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د سولې چارو کې د دولت وزیر هم حضور درلود. د خبرپاڼې له قوله د دواړو لوري د سولې پروسې، وروستیو انکشافاتو، راتلونکي ګامونو او همدارس د تاوتریخوالي د پام وړ کموالي په اړه مفصل بحثونه وکړل. دا په داسې حال کې دی چې زلمی اوخلیلزاد د ولسمشر د لوړې د مراسمو راهیسې په کابل کې دی او له افغان حکومت سره د طالب بندیانو د خوشي کولو په میکانیزم او د مذاکراتي پلاوي په تشکیل کار کوي. اړوند مطالب قومندانانو ته د تاوتریخوالي کمولو امر نه دی شوی. امریکا طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته هڅوي او طالبانو له سکاټ میلر او اوخلیلزاد سره د تاوتریخوالي په کمولو لیدنه کړې او کویټي شورا د اوربند پر ځای په تاوتریخوالي کمولو هوکړه کړې.